دا چا سره جګړه کړې؟ نه په غیرت او په عزت خو هم زما غوندې زلمي وال خوري. نه جي دا و زبادره نه خدا خو دا جګړه دې چا سره کړې ده؟ ښځې سره. لکه دا حال دې بیګم صاحب کړی دی؟ نه د هغې د مینې نښې خو مې لا په ملا پرتې دي. نه دا مخ نه دا زړه کرکول چا جوړه کړې؟ دا مې خواښې ښکل کړې او د اختر مبارکي را کړې ده. هسې دا خو در سره ډېره ناجایزه کړې ده. بس جي 10 کاله پورې مې د اختر مبارکۍ ته حاجت نشته. نه خو پته لګي. نو لالا زم ډېر غیرتي ځوان یم. زم ورته میدان کې ودرېدم ما یو خواښې ښه او سخره ها ای زما د وړو مور ها مې که تاسو کې لږ عزتي لږ غیرتي لږ پښتو وي او لږ درونوالی دکي نو 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 څو مې دا دې ما منډه کې او ما راواړوې. هسې ډېره غټه بادري دې کړې ده. نو اخر پښتو هم څه شي دی لالا؟ دا راته ووایه چې دا جګړه دې په څه کړې ده؟ یاره لالا دا خو مې د قربانۍ په څاروي کړې ده. ها څنګه؟ نو لالا سخر مې ویې ما په 50,000 باندې څاروي اخېستې دي. 50,000 پکې ستا حصه ده نو 50,000 حصه مې لالا ورکړه. نه ښه دې وکړه. نو چې د اختر په ورځ مې کتل نو د پیشو مرسخې یې په ترخ کې نیولې. نو ایله د پیشو مرسخې ترخ کې نیولې وو. نو چې څنګه مې سپر واخلسې سخې راوړې نو ها نو بیا؟ نو لالا چې څنګه ملال کو نو مازغو خپې مې تې خواښې وړوې. زما خپې او مازغه کمزوري دي. ها که پاک مولا رب العالمین د مازغو د خپو نه خلاصه کړي. او غوښه؟ لالا نوره غوښه مې ته یو اوښي یوړو نو او سرمن مې سخرې یوړو. ښه غوښه دې وخوړه یوړه او سلمان دې سخر او تا دې څه درکړو؟ ما لیلکۍ را کوي ځانه پې مچان شېړه.